چا تپوس کړی ده چې وې زه د عمرې نه را روان وم عمرې احرام مې تړلی و مدینې شریفې نه چې راځې موږ ورته غټه عمره وایو نو هلته کې میقات ته ذوالحلیفه میقات ته د هغې نه به احرام تړې نو یو کس وی مونږ احرام تړلی ده د میقات نه مخکې خو په لاره مو په احرام کې جنګ وکړو ځکه قرآن شریف کې راځي فلا فسوق ولا جدال فی الحج جنگ به ګوره چې احرام دې وتړلو نو څنګه چې په حج کې منې ده دکه رنګې په احرام په حالت کې تا دپاره نه جنگ جایز ده اسیم نه جایز ښه جنگ اسیم منې ده کنزلې کول اسیم منې دي خو لیکن د احرام په حالت کې او په حالت ته حج کې خو نورم اشد منې دي خو چاوی مونږ احرام تړلی ده او بیا رانه داسې ناروا شوي ده جنگ مو کړی ده دوه ملګري خپلو کې وران شوي دي او خپلو کې مو یو بل ته کنزلې کړي دي او جنگ مو کړی ده نه څه به کوي نو احرام کې د عمرې احرام کې بعض واجبات دي خو لیکن په دغه احرام باندې سړي باندې قرباني او فدیه نشته څه به کوي استغفار به وایي ځکه ناروا خو یې کړي ده که نه کنزلې کړي دي جنګ یې کړی ده او د احرام په حالت کې کړی ده خو دغه احرام کې د عمرې په احرام کې دغه حالت کې دغه فدیه چې راځي نو هغه په واجب باندې راځي او عمره کول سنت دی مبارک کنه خو بعضې ګورې واجبات په عمرې کې شته خو لیکن د دې احرام د وجې نه چې د نه دا ناروا شوي ده نو دا د استغفار وایي او دعاګانې د خدای پاک جل شانه نه غواړي او معافي دې غواړي نور فدیه پې نشته